مدینه تا مهاجر زما جانا درغلی قربان دې سما مسافر ستړی سوما درغلی مدینه تا مهاجر زما جانا درغلی قربان دې سما قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. همداشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. د بخاری حدیث دی. چا په اړه چې الله تعالی د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورنصیب کړي. هیڅ ناپوه او په صفر کې ضرب دی پر مال جاه او جلال نه ویاړي ځکه چې د هغه ژوند پوره نه دی. نو څنګه پر خپل مال باندې، پر خپل جاه باندې او په خپل جلال باندې ویاړي؟ هغه پوه نه دی چې زما ژوند لا پوره نه دی. بقي بن مخلد له اندلس نه په دې نیت د بغداد لار ونیوله چې هلته به له امام احمد بن حنبل رحمه الله نه د حدیثو علم زده کړي. تاسو ته ښایي معلومه وي چې د اندلس او بغداد ترمنځ څومره اوږد واټن دی، څومره فاصله ده. یو تیز رفتاره موټر چې ښه تیز مزل وکړي نو ایله په یو میاشت کې د اندلس نه بغداد ته ورسیږي. او دا د علم تږی له اندلس نه بغداد ته پیاده روان شو. بغداد ته تر رسیدو وروسته پر دې پوه شه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د خلق قرآن مسئلې له امله په کور کې تر څار لاندې بندي دی او څوک ورسره د لیدنې کتنې حق نه لري. هلته امام احمد بن حنبل رحمه الله ویل چې قرآن مخلوق نه دی، قرآن قدیم دی او د الله رب العزت کلام دی. نو له دې امله امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل کور کې تر څار لاندې بندي شو او چا ورسره لیدل او کتل نشو کولی. بقي بن مخلد فکر وکړ چې تر دومره اوږد مزل وروسته که له لاسته راوړنې پرته بیرته ستون شم نو دا ښه نه ده، ځکه خواري به مې بې ځایه لاړه شي. له ځان سره یې پرېکړه وکړه چې زه باید د دروازې مخې ته کښېنم تر دې چې ورسره وګورم. بقي بن مخلد ډیرې شپې او ورځې د امام احمد بن حنبل رحمه الله د کور د دروازې مخې ته تیرې کړې. لنډه دا چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله خدمتګار را اووت نو بقي بن مخلد ورته خپله قصه وکړه چې د څه لپاره راغلی او څه غواړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې خبر شو نو په څه بهانه یې ورسره وکتل او دواړه پر دې پرېکړه هم نظري شول چې ته د سوالګر په جامه راځه، زما د کور مخې ته کښېنه او خیرات غواړه، زه به هم د خیرات درکولو په بهانه در ووځم او په منډه به یو حدیث درته وایم. دواړو تر یو کاله پورې همداسې کول او کال وروسته چې بقي بن مخلد خپل کلي ته ستون شو نو مسند بقي بن مخلد یې ولیک چې ټوله